بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ډیرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو نوی پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. د امامانو علیهم السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم حدیثونه دي غواړو چې هر ورځ تاسو ته یو حدیث وړاندې کو او دغه ترجمه د توکو ځکه چې مونږ د ځان خبرې کوو نه غزه مونږ خبري او وی اے رحیم حقیقی وینا د غیدا بے قیمت دي زما او ستا خبره نو حقیقی وینا د غیدا او ګل خبرې دي نو د هغه خبرې وکاو او صرف ترجمه به کو او تشریح ډیر نه کو. اول با شروع کو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمن بیان نه چې حدیث قدسی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په زبان باندې د الله تعالی خبرې جاری شوې دي او فرمایي چې یبن آدم انا غنی لا افتقر، اے د آدم اولاده زه غنیم او محتاجېږم نه، اطیعنی فیما امرتک اجعلک غنیا لا تفتقر، زما اطاعتک په هغه شیزونو کې چې تا ته حکم درکړی دی نه تا به هم غنی کم، تا به هم بې نیازه کم، ته به هم بیا محتاجېږې نه. همدارنګ بیا مخکې فرمایي چې ابن آدم انا حی لا اموت، ای د آدم اولاده زه ژوندی یم او مرګ راله نشته، اطیعنی فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت، نه ته که زما اطاعت وکړې زما په اوامرو کې نه تا به هم زه ژوندی کم بیا به مړ کېږم نه، لکه شهدا چې ژوندي دي چې هغه د خدای اطاعت او محبت کې د خپل سره تیر دي وی چې لا سره او مال تیر شي دیدن حالت جانان کړي چې شهدا کله د خپل سر او مال نه تیر شي نه حاله الله ته رسیږي او حاله هر څه قرباني د الله په لار کې د اطاعت هغه اخیری درجه وي، د محبت هغه اخیری درجه وي. هم دې سره په الله سپارم تر بل پروګرام پورې د الله پامان.